د ننګرهار مرکزی ښار چې ګډه ګوډه پکې زیاته او د ترافیکي پیښو ګراف هم پکې د پام وړ لوړ دی. تازه پکې د همدې ستونزې د راکمولو په موخه د ملګرو ملتونو د یو ان هبیتات مرستندویه ادارې په 15 ناحیو کې د ښاروالۍ او ترافیکو مدیریت په تخنیکي همکارۍ د سړکونو پر سر د ترافیکي لیکنخو لګول او د عامه پوهاوی پروژه پیل کړه. د دغه ادارې مسؤلین وایي دغه پروژه د 500,000 امریکایي ډالرو په ارزښت د جلال اباد، کابل او مزار شریف په ښارونو کې پیل کړي چې 2 کاله بعد دوام ومومي. The project is about $500,000. دغه پروژه د 500,000 امریکایي ډالرو په ارزښت ده چې د 2 کلونو په موده کې به بشپړه شي. دغه پروژه مو په 3 ښارونو کابل، مزار او جلال اباد کې پیل کړې ده. په جلال اباد ښار کې 15 ناحیو، اولې، دوهمې، درېمې، څلورمې او دغه ساحه یعنې 15 ناحیه کې کار کوو. We request the media to spread this message to په ورته وخت کې ځایي اوسیدونکي هم دغه پروژې ته خوشبینه دي او هیلهمندي ښایي چې په بشپړېدو سره به په دغه ښار کې ترافیکي پیښې راکمې شي. زما نوم فاروق دی، د دغه نازو حالاتو لیستې یو تن ملازم یم. دغه کوم پروګرام چې دلته موږ سره د دغه لیستې په مخ کې جوړ شوی دی، دغه غونډه چې ده دا ډېر په درنو ټکو باندې موږ ستایو، ولې چې دا د انسان د ژوند او د مرګ د ژغورلو او د احتیاط او خصوصا د ننګرهار د ترافیک د مدیریت د خوا نه او دغه کومې مؤسسې د خوا نه چې دا اچول شوی دی، په لاره اچول شوی، دا یو ډېر اهم او مهم ګام دی د انسانانو د ژوند په رابطه باندې. نو الله دې وکړي چې دغه کومې لارښوونې چې دوی ته شوي دي دا ډېر په موثق او په مؤثر ډول باندې دا ترسره شي. زما نوم عبدالرحمن دی، زادوانه د لیسې سرګونو یم. واقعا چې دغه کوم کار چې د افغانستان اباد ادارې لپاره دی د ښاروالۍ او د ریاست ترافیک په همکارۍ باندې کوم کار شوی دی او شروع دی او روان دی. دا خو ډېر ښایسته او ښکلی کار دی، ځکه چې دغه علایم د ترافیکي چې کوم دي د سړک په ځای باندې او په سړک د پاسه چې کوم دوی رغولي یا رسم کړي دي، دا د شاګردانو د دې د پاملرنې وړ ده، ځکه چې شاګرد کولی شي چې دغه لایحې نه په استفاده باندې د خپل مسیر د لارې په کوم څه چې لازم دی هغه باندې دی تعقیب کړي. موږ خو خپله د خپله تعلیمي اداره ده او دغه د مسجد چې کوم دی د عامه پوهاوی په انتظام باندې موږ خپل شاګردان ته پرون هم رسولی، بیا هم موږ رسوو. د ښاري سیمو ورهاخوا په لویو لارو کې هم په دې وروستیو کې د ترافیکي پیښو ګراف د پام وړ لوړ شوی دی چې په ټوله کې مسؤلین او ځایي اوسیدونکي د لویو لارو د خوندیتوب لپاره هم له مرستندویه ادارو مرسته غواړي.